چې کم یو انسان مري د مرګ په ټیم کې فرشتې راځي او د ده اندامونه بینئ چې د ده اندامونه ګناهونه دا سرزد شوي دي او که نه دي ځکه د ګناه د وجې نه چې دی نو د انسان نه بدبوی خیږي نه د ده اندامونه بویئ او د کم یو جز نه چې بدبوی خیږي نو فرشتو ته پته ولګي دا مجرم دی او هم د هغې طریقې باندې ته بیا روح هلي او هم د هغې طریقې غونته معامله ورسره بیا کوي نو انسان له پکار دا دی چې کله هم د انسان نه ګناه وشوه نو دی به بیا فورا چې کوم دی دا پلیتي د توبې په ذریعې سره دا ایځي دا به پرېږدي نه تاسو کتلی دي انسان چې کله مړ شي درې انسان دا جسم چې په قبر کې کېښولی شي نو ډېر قبرونو کې داسې مړي راوتي دي چې هغه د ډېرو کلونو نه پس راوځي او دا مړي روغ موټي یو 3-4 ورځې مخکې ما د یو کس رابطه وکړه وی یو 6 کاله مخکې دلته مړی شو قبر غورځېدلی او موږ قبر راتش کړه مړی پکې بلکل روغ پروت دی نو د چا جسم دا پرې قبر کې خراب شي او د چا جسم پرې قبر کې صحیح پروت وي دا ولې د دې وجه دا ده چې دا ګناه چې دا انسان کوي د دې مثال د پلیتۍ دی او کله چې یو ټوکره یا یو شکري او پرې کې ټماټر پراته یا سبزي پراته او پرې سبزي کې یوه دانه هم دا سقا پرته نو دا نورې د ځان سره سقا کي هفته پسته چې دی نو ګوره 3-4 ورځې پس ګوره دا غونډ هر سره چې کوم دی مکمل پرې کې یوه دانه هم روغنۍ دا مکمل سقا پروت دي او کله چې د دې دانې بلکل روغي پرې کې سره سقا والی نه نه دا تر ډېر وخته پورې دا بلکل روغ پراته همدغه شانتې د انسان پرې جسم کې مختلف اعضا دي دا انسان بعضی انسان چې دی نو دی نظر غلط استعمالی بعضی انسان دی جب غلط استعمالی بعضی انسان دی دماغ او زړه غلط استعمالی بعضی لاس او خپې چې دی نو دا غلط استعمالی درې انسان پرې جسم کې چې یو جز هم ګناهګار دی او بیا د انسان پرې قبر کې ورکېښولی شي نو ستا چې څومره هم اجزا ګناهګاران دي د هغې د پلیتۍ د وجې نه د هغې د سخاوالي د وجې نه د دې انسان دا جسم چې کوم دی نو دومره زر سخا کېږي نه پرې قبر کې هم بعض انسانان روغ او بعض انسانان سالم پراته هغه انسان سالم پروتي چې د ده پرې جسم کې یو پرزه هم چې دی نو دا ګناهګاره نه وي او که چېرته پرزې ګناهګاري نو دغه نجاست دا د نور جسم ته چې کوم دی نو تجاوز کوي او د انسان دا جسم پرې قبر کې بیا سخا شي په دې وجه باندې روایتو کې داسې راځي چې کوم یو انسان ګناه کوي ګوره دا انسان ډېر محترم شی دی او کله چې دا انسان په صحیح معنو کې انسان شو د ده درجه د فرشتو نه هم اعلی ده حضرت آدم علیه السلام د الله مسجود الملایکه نه وګرځولی څه جنت کې الله تعالی فرشتو ته وی چې اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته سجدې وکړي په دې وجه چې دا انسان په صحیح معنو کې انساني او دا خپل جسم د ګناهونو نه پاک وساتي د ده درجه ډېره زیاته اعلی ده خو کله چې دی پر خپل جسم کې د هرې پرزې نه ګناه صادروي د دې نه بیا بدبوی خیږي لکه رسول الله مبارک وفرمیل چې کله یو انسان دروغ وایي د دې نه بدبوی ځي رسول الله مبارک ناست دی په یو مجلس کې هوا ګنده راواوښته او داسې بدبوی غونته کې وچلېده نبی علیه السلام وفرمیل چا فساقو د چا غیبتونه کړي دي دا هوا بدبویه شوه ځکه را ګنده هوا داسې وچلېده دا د دروغ او درې غیبتون د وجې نه دا فضا چې دی نو دا خرابه شي د دې نه ګنده بوی چې دی نو دا بیا خیږي اوس ته به وایې چې نن سبا خو هر سړی غیبت کوي نن سبا خو مجلس کې چې کوم دی د مجلس رونق تاره چې انسان غیبت کوي نو بیا خو موږ چې درې هوا کې داسې بدبویي ونه لیده نو کم یو انسان چې هغه دا ګډې بېزې نه ساتي او ته بیا د ګډو باړې ته ورشي نو تا پوزه پټه کړي او دغه شپانه چې کوم دی کمې بېزې او ګډې ساتي هغه یې ولې د پوزه پټه کړې زه خو په څه نه پوهېږم ولې د هغه د پوزې قوت شامه د هغې سره بلکل مانوسه شوي هغه پرې باندې نه پوهېږي یو ځای کې به زه هم هلته کې یو کمپنۍ وه د جوارو داسې لرې ځای پورې چې دی 100 میله کې انسان به را پوزه داسې پټه کړی او پخوا چې به راوښتې ناشنا سړي به خامخا الټې کولې بدبویي به وه چاپېره د هغې نه کورونه خلک یې موږ پرې نه پوهېږو ولې د هغه قوت شامه د هغې سره مانوسه شوي نو نن هر یو انسان غیبت کوي نو دا فضا ټوله ګنده شوې او زموږ ستاسو دا پوز او سرادت ته په دې وجه په موږ باندې بدبویي نه لګي که نه د دې ګناه د وجې نه بدبویي چې د هغې نه فرشتې دا نفرت کوي په مخه باندې د انسان نه چې نو دا فرشتې را تښتي نو انسان اعضا د انسان دا جسم الله ډېر زیات محترم پیدا کړی انسان د ګناهونو په وجه باندې د فرشتو کرکه هم د ځان نه پیدا کوه د رب هم چې کوم دی نو د ځان نه کرکه مه پیدا کوه په دې وجه چې دی نیکي کوه چې دا فضا چې دی نو دا خوشبویه ځکه روایتو کې داسې هم راځي کوم یو انسان چې مسلسل نیک عمل کوي
درې نیکۍ نه خوشبوی زي د رسول الله مبارک جسم سراسر نیکي وه د نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم سراسر نیکي دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جسم نه څومره زبردسته خوشبوی تله صحابه یې موږ به رالو نبی علیه السلام معلومات په موږ وکړل وې د کوره وتېرې بیا به موږ رسول الله مبارک معلومو چې په کم طرف باندې تللی دی نه موږ به راسره خوشبوی مڼ واغسته مخکې به دلته وارو شي خلکو به سویه په مخکې کړه د هغې هغه مڼ پسې به روانو د رسول الله مبارک په خوشبوی باندې او موږ روانو کم ځای چې به لارې دوه شوې نه موږ به راسې وکتل چې خوشبوی په کم سیټ باندې تاو شوي راکړي نه موږ به لاړو نو بالاخر به نبي علیه الصلاۃ والسلام یو ځای موږ ومونده دا د رسول الله مبارک د جسم نه خوشبوی ځکه رسول الله مبارک جسم سراسر نیکي او سراسر خیر نو کم یو انسان چې بد عمل کوي پرشتي د کرکه کوي ځکه چې د دې بدن نه بدبوی زي او کم یو انسان چې نیک اعمال کوي د بدن نه خوشبوی زي رسول الله مبارک ته یو پیر یو صحابي راغی یا رسول الله د لور واده مې غریب ډیر زیات خرچه مرچه سره نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ودا راته وای لور د پاره سرات رو بندوبست کړی روي نه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره بسره لغه به سره کول دغه ټیم کې نور سنو خو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل جسم نه راسي خلل ګوت باندې راو چکړه داسې او تلاس کې وسه سوال دا ولا د اتر خو زماره سیډه والا هغه صحابي چې کله خله وړه دا د لور په جامو باندې ولګوله او بیا سنور خله پر لاس کې پاتې و ناغه یو لوخي وغیره کې ورواچوله نو د کور کې دلنوم خوشبوئی شنه دا خوشبوئی به راسي 100 میله پورې لري راسیتله نو بیا صحابو کې بچاغه سړی تر هغه نوم ناغسته چا بر چانه تاسو کم ځای روانې کم ځای کې الګ سړي کم نه خوشبوئی والا کور سره ومه چرته تله خوشبوئی والا کور په طرف باندې راسي تله ومه او کور خوشبوئی والا کور باندې چیرنو دا حساب شو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام جسم سراسر خیر او بیا د رسول الله مبارک صحابو کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو رستا درجه صدیق اکبر د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د صدیق اکبر په باره کې چې کوم دی عمر فاروق به فرمایل کان ریح ابي بکر اطيب من ريح المسك د ابوبکر د جسم نه چې به کومه خوشبوئی تلا به مشک نوم ډیره زیاته تیز و ولې صدیق اکبر رضی الله تعالی داوم سراسر خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پس امت کې چې کوم دی ټول نه اوله درجه ده نو داغه جسم نه به خوشبوئی تلا نو کم یو انسان چې جرمونه کوي د جرم په وجه باندې فضا بدبوئی کی د جسم نه راسي بدبوئی زي پرشتي راغې نه کرکه کوي پرشتو ته ایذا او تکلیف ورسي او کم یو انسان مسلسل نیکی کوي د بدن لږ کم دی د خوشبوئی زي امام اعصم رحمت الله علیه دا د قرآن مجید لوی امام دی د کم قرات چې مونږ را کم قرات چې مونږ کو دا امام اعصم دی د یو پیر راغې مجلس دا مجلس کې بدر خله ته رومال نیول او خله به پټه کړی و د دې جسم نه واجبه غونته خوشبوئی تلاو چې خبرې به کولې دا خوشبوئی به ډېره زیاته سیوا کړه ځکه د خولې باندې ولا خوشبوئی راوته شاګردانو به دې تپوس کو خو د بس نه وي یو پیر دې کسانو تنگ ورته چې دا راته وای دا خوشبوئی تا کم لګولې ده او د دې خدا مسلسل ډېره زمانو شرا خوشبوئی لري کې نه دی وجه سره ناغه راز را نه خامخه دا وباسي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر خوب کې راغی نماته اسما پر خپل باندې په ما نازل شوی کتاب چې کم دی راغی ته ډیر زیات تلاوت کې او ډیر زیات درس او تدریس د دې کې داخله لري خو کا ما داخله ورخوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کړه او چې کله خپل کړه چې زرا پاسې رم نو رسا سره و زماره خلینه خوشبوئی راوتم دا خوشبوئی چې را ختميږي نه ختمېدو ولا نه ده پرې وای چې کم دی شیخ زکریا رحمت الله علیه خپل کتاب فضائل درود شریف کې لیکل دي چې او کس هغه چې به کلمه سوتنو د کېرنه درود شریف پوي درود شریفونه په غیر بنو د کېره هغه ته رسول الله مبارک خوب کې راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته درود شریف تر او د کېدو نه مخ ډیر زیات وې رادی خوشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه مخ کول کو داغه د وجه نه چې کوم دی مسلسل یو هفته تور زیراغه انسان د جسم نه چینه مسلسل خوشبوئی تلا ځکه هغه سره د رسول الله مبارک جسم ټچ شو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم چیرنو دا خوشبو ذکر رسول الله مبارک سراسر چیرنو دا خیرو پرې وجه خبره ما دې پور راغستې و چې مسلمان له ګناه نه ځان ساته ذکر ګناه یو پلیتی را دا ګناه چیرنو معاشره کې بدبوئی خوري کله چې ته نیکی کې راغې نه خوشبوئی خورشي دا پرشتي مستانه خوشالي دا مخلوق هم بیا ستانه خوشالي دغه شانت رب هم ستانه خوشالي پرې وجه هندستان کې یو سړیو دا سړی نوم بیلو خدا پر مشکی باندې مشهورو دا مشیرن واجبه یو زبردست خوشبوئی ده دنه چا تپوسو کو استاره بدن نه را مشکو دا بویزي
دا ولې ته چېرته کې مش اخلې خرڅې چې را دومره زمانه وشرې بدن نه را مشکو بوی ځي د دې راز سره نو دا یو عجیبه واقعه بیان کړه دی وایي زه یو پیره د جومات نه راسې را روان وم یو بوډۍ زنانه را په غوسه کې ولاړه او دې بوډۍ ماته وي چې زمونږ کور کې دننه مریض دی او مریض چې نه ته ماته الله والا ښکارې ډېر زیات تکلیف کړی یک تراشه که ته دم کې او ستا د دم سره خدای پاک دا مریض ټیک کړي زه چې ورغلم ما کېدای شي چا ته تکلیف وي نو دروازې په ما پسې بندې شوې نو دا بوډۍ چې نو دا دلاله وه د یوې زنانه چې په دې کور کې یو زنانه وه او د دغه زنانه دا نوکره او دلالي به یې ورله کوله نو هغې زنانه چې کوم دی نو ما ته د ګناه دعوت راکړ نه ما ورته چې راته سکې ما ته دروازې بندې دي دوه خبرې ستا مخکې ږدم یا به زما د ګناه دعوت قبلې او دویم که دا نه قبلې نو زه شور جوړوم زما کور کې خو هسې هم دننه راګیرې که نه زه یم چې کور ته راوښتې نو بهر په معاشره کې د په بزرګۍ ګورې اور راوړي و ځان له سوچ وکړې وایي صحیح ده د ما د دې نه یو مطالبه وکړه چې صحیح ده ستا خبره زمن هم خاول ورځمه چې ته باتروم ته بیت الخلا ته نه دا په دې باندې پوه شوې دی زما ګناه طرف ته مایله شو ما ته چې را مخامخ بیت الخلا ته ورشه زلا ما کې څه ګندګیانې په ځان پورې مې ومږلې رالم دې تمای تا سوې نو دې پوزه پټه کړه چې دا سړی ولرکوي د کوره بار وباسئ دا بدوی کور کې خوره کړه دا خو لیونی غونته معلومېږي زه رالم ډاري که او بیا ورالم غسل مې وکړه د هغې نه وروسته زما د جسم نه دا خوشبوی غونته کې خیږي د مشکو چې څوک وایي چې یاره دا مشک دې کوم ځای پیدا کړی و څوک وایي چې ته ګور کې د مشکو کاروبار کوي که را څه وجه ده نو چې یو انسان د رب نه ویریږي او د ګناه تره کي د ده دا جسم هم خوشبوی ګورې او بیا مونږه اورېدلي هم او مونږ لیدلي هم دي چې داسې خلک بیا په قبر کې دفن شي نو د قبر نه خوشبوی ځي مونږ به د خپلو اکابرو اورېدل چې د پلاني مشر د قبر نه خوشبوی تله د پلاني د هغې نه تله د پلاني د هغې نه تله الحمدلله الله زموږ د استادانو د قبرونو نه چې کومه خوشبوی تلې مونږ په خپله باندې محسوسه کړه الله د داسې خلکو د هغه قبرونه بیا هم خوشبویي پورته کوي او دا په دې باندې دلالت چې دا انسان جنتي دی د ځان د ګناهونو نه پاک ساتلی انسان عجز شعر که ګناه تې شوي ځان په توبې سره چې دی نو هغه معاف کړی د هغه ګناه په دې وجه باندې انسانه نیک اعمال هم کوه خو د نیکو اعمالو سره لازمي شی چې دی نو دا د ګناه نه ځان ساتل دي د ګناه نه چې نو ځان ساتل دي ما تاسو له مثال درکړو یو سړی د طاقت دوا نه استعمالوي مرغل خوراکونه کوي اعلی اعلی خوراکونه کوي خو د هغې سره سره لږ غونته کې زهر هم خوري هغه هر سره دله فایده نه ورکوي بلکې هغه معمولي زهر چې کوم دی د بدن دپاره مهلک ګرځي په دې وجه انسان د نیک اعمال کوي خو د نیکو اعمالو نه زیات چې دی نو دی ډېر ګناه نه پرهیز کوي ځکه الله وفرمیل من جا بالحسنتې چا چې مال آخرت لیوه نیکي راوړه روغ نیکي رسول آخرت ته ډېر مشکل کار دی نیکي کول دا ډېر آسان کار دی بلکې په ګناه باندې دا بیا بربادول اوس دا د جمعې مونځ مونږ وکړو ډېر کسان وایي د جومات بلاوت نه دنیاوي خبرې به شروع کړي نو پرې جومات کې خپله نیکي واپس وسېدله چا به د بار ګیټ سره خپله نیکي سیزلي کنه د ماښامه پورې خواره سړي بیا لړه کړي نو آخرت له نیکي رسول دا ډېر زیات مشکل کار دی ځکه الله شرط هم دا لګولی چې نیکي کول نه نیکي مال آخرت له راوړه نو هغه به نیکي حسابېږي ورې دنیا کې چې بیا وسېځله ختمه خبره په دې وجه چې دا نیکي به بچ کېږي هله چې انسان بدي نه کوي انسان د جرم نه ځان ساتي انسان د ګناه نه ځان چې کوم دی نو ساتي د نفس تسلط پر انسان نه د شیطان تسلط پر انسان باندې دی هغه انسان چې د نیکي هم آخرت ته روغ رسي او دا انسان دا جسم دا پرزې دا پاکي دا قبر کې هم خوشبوی دنیا کې هم خوشبوی آخرت کې د دې مسکن هم چې کوم دی نو دا جنت دی یو انسان دی د جسم نه بدبوی ځي ګندګي پورې لګېدلې ده دغه کپړې چې نو دا سخاري وس عام انسان خپل محل ته انسان چرته ګورې نه پرېږدي همدغه شانتې جنت دا د پاکو خلکو زیری الله په ګناونو باندې ګنده انسان دا جنت ته چرته هم نه پرېږدي که دا انسان ګنده شي نه دی بیا په اوبو ځان اینځي همدغه شاندري انسان باطن دنله ګنده شه نفس یې ګنده شه دا په توبې سره چې کوم دی نو دا اینځي الله تعالی دې موږ د هر قسمه ګناونو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي